د فروری په 2 نیټه د اتوار په ورځ د مشال پښتو ادبي او ثقافتي ټولنې د سوګن پورته کولو دستوره د سراج الدین سراج په صدارت کې او د کرم خان مندوخیل په مشرۍ کې د وکیل خیر الحکیم حکیمزي په حجره بردرشخیله مټه کې ترسره شوه. د دستورې باقاعده شروع د قاری اقبال حسین په غږ په تلاوت کلام پاک سره وشوه چې د نظامت چارې حمید الرحمن همدرد او حضرت علي مشال وار په وار ترسره کولې. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت علي مشال حمید الرحمن همدرد د مشال پښتو ادبي او ثقافتي ټولنې د مشال پښتو ادبي او ثقافتي ټولنې د نائب صدر اول په حیث لوز کوم چې منافقت بنه کوم دروغ بنوایم سازشونه بنه کوم د ټولو غړو احترام وکوم او د ټولنې د ترقۍ او د نورو ټولنو سره د تړون او د نورو ټولنو سره د تړون او ورورولۍ جوړولو کوشش وکوم. په دستوره کې د مشال ټولنې نه علاوه د نورو ټولنو ګڼ شمېر ادیبانو او شاعرانو هم ګډون وکړو. د سوګن پورته کولو نه وروستو د ټولنې لخوا ازاده او غیر طرحي مشاعره کېدله چې پکې ملګرو خپل په زړه پورې کلامونه شریک کړل. ستانه ښکلی به جانان کم انشاءالله د خپل ځان به پر قربان کم انشاءالله. ښه خبره چې د بل په حق نه واوري افغان صاحب اوریدونکي سمدستي دا هېروي چې مینه کې ناتار کیږي که نه کیږي خاص په زړه ګزار کیږي که نه کیږي. زما د خوږ زړګي قرار رکھتے او بلها مدوش و چې یار رکھتے. د غزل مطلب ده چې ژوند د سور هړ د سوکړې توده غرمه ده او ستا یادونه د یخ باد خوږه چپه ده. اخر کې وکیل خیر الحکیم حکیمزي صاحب د مشر کوربه په حیث د ټولو راغلو میلمنو شکریه ادا کړه. همدغسې کرم خان مندوخیل او سراج الدین سراج ټولو نو منتخب غړو ته مبارکي ورکړه او په خپل درناوي د ټولنې شکریه ادا کړه. همدې سره دا دستوره پای ته ورسېده. حمید الرحمن همدرد، مشال ټي وي، بردرشخیله، مټه، سوات.